رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب الحث على سور وآيات مخصوصة كتاب رياض صالحين يوصلو دري اتيام نمبر باب دي پبارد دي کې چې تیزی ده په دې باب کې په ځینې سورتونو باندې او په ځینې خاص آیتونو باندې په دې باب کې د ځینې سورتونو لوستلو باندې تیزی راغلی ده او د هغې فضایل خاص ذکر شوي ده او د ځینې آیتونو چې د مؤمن مسلمان باید د هغې اهمیت وپېژني او هغه ولولي. اول نمبر حدیث ته عن ابي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال ابو سعيد رافع ابن معلى دا انصاري صحابي رضي الله عنه روایت ته دا وی چې قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات د الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایل ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد أبو سعيد آياتات زون خيمة يو عظيم شان ولا سورة القرآن الكريم كي مخکې دینه چې ته د جماعت نه وځې او د مسجد نه وځې یعنی ترغیب ورته ورکړه چې یو ناشنا یو عظیم ډیر عظیم او ډیر لوی شان والا یو صورت تا د قرآن کریم کې ونه خیم ستا مینه او شوق نشته چې داسې یو صورت تا ته وخیمه خو د جماعت د وتلو نه مخکې ابو سعید ذکر کوي فاخذ بيدي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو فلما اردنا ان نخرج کله چې مونږه اراده وکړه چې مونږه جماعت نه وځو نو قلت یا رسول الله ما ویل اې د الله پیغمبر انك قلت یقینا تا ویلو لأعلمنك أعظم سورة في القرآن خامخا زبتا توخم یو عظیم شان والا سورة په قرآن کریم کې تا د الله پیغمبر دا وعده ما سره کړی وه د جماعت د وطن نه مخکې به تا ته یو عظیم سورت وخیم قال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه عظیم سورت دا ده چې الحمد لله رب العالمین دغه سورت سورت فاتحه او تمنګو تاسو یو الحمد لله رب العالمین دا سورت دی او دا دې سورت ده هي السبع المثاني دا سبع مثاني سورت دی والقرآن العظيم الذي اوتيته او دا قرآن العظيم دی چې هغه ما ته راکړی شوی دی. سبع المثاني دا نو سورت فاتحه یو نوم دی هغه و آیتونه چې هغه بار بار لوستل کیږي هر رکعت کې لوستل کیږي هر مانځ کې هغه لوستل کیږي. قرآن العظیم متویل کیږي عظیم قرآن څه معنی چې د ټول قرآن کریم مضامین دا بدی کې الله تعالی یخود دی او بدی کې الله تعالی راګیر کړی دي د ټول قرآن کریم احکامات هدایات مضامین موضوعات د الله تعالی په دې صورت کې راګیر کړی وو آیات صورت دی په ډیر د اوچت شان والا صورت دی دا پر خودل نه دی پکار. یو بل روایت کې د الله پیغمبر فرمای روایت امام ترمذی دی امام البانی رحم الله صحیح کړل صحیح روایت دی. ابو هريره روایت کې چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سورۃ فاتحه فضیلت ته وګوره د الله پیغمبر فرمای والذي نفسي بيده زما د پاغه ذات قسمی چې زما د نفس واک او اختیار دغه پلاس کې دي ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها د الله پیغمبر په قسم سره دا خبره کوي چې په تورات نه د نازل شوی په تورات کتاب کې نه په انجیل کتاب کې نه په زبور کتاب کې نه په دې فرقان او په دې قرآن کریم کې د دې دغه شانته د سورۃ فاتحه په شانته سورۃ داسې سورۃ نه په الله په انجیل کې نازل کړی دی نه په تورات کې الله نازل کړل نه په زبور کې الله نازل کړل او نه په قرآن کې د دې سورۃ فاتحه په شانته بل عظیم سورۃ شته دی دا دومره اوچت شان والا سورۃ دی او دا خبره مې ساتل پکار د مؤمنانو ګوره د دې سورۃ لوستل په هر رکعت کې دا ګوره د مانځه د رکن نه دی رکن د مانځه دی کله چې رکن موجود نشي شه د منځ دی په دې باندې دلیل روایت امام بخاری او مسلم دی عباد بن صامت روایت کوي چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا هغه انسان دا هغه کس به خمون نکیږي څو چې سورۃ فاتحه په خپل مانځ کې ونلولي کدا سری منځي پټ منځي کدا جهري منځي ښکارا منځي کزان له منځ کې د مولا پس منځ کې امام پس منځ کې دا خامخاوي وا
ځکه د الله د پیغمبر فتوا ده چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نشته د مونږ د هغه انسان سورۃ فاتحه په خپل مانځ کې ونوللی دا زمون خبره نه ده دې معنی شرح کړی دا امام نووي الله فرمای وفيه وجوب قراءة الفاتحة وانها متعینه یا مومنان مسلمانانو د دې حدیث نه معلومیږي چې ګوره سورۃ فاتحه لوستل په هر رکعت کې کپټ مونږی کې ښکارا مونږی کې ځان لیکي کې امام بس کې چې څنګه مونږ کې د سورۃ فاتحه لوستل وردا واجب دی او د دې تعیین د الله پیغمبر کړی دی دا مذهب د امام مالک دی دا مذهب د امام شافعی دی وفيه وجمهور علماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم د جمهور صحابه کرامو د اکثر صحابه کرامو د اکثر تابعینو دا غي نرسته صحابه کرامو نو چې کوم راغلي دي د ټول مذهب دا او چې په هر رکعت کې د مؤمن د لپاره پکار دي چې هغه سورۃ فاتحه سورۃ دا ولولي کدا پټ مونږی کدا کار مونږی کدا د امام بس مونږی کدا ځان مونږی دا د جمهور علماو همدا د شانته مذهب دی او صحیح دلیل راجح دلیل دغه شان د ډیر روایتونه دی او روایت ور باندې دا دی چې امام بخاری او د مسلم روایت راکم چې مخکې مونږ ذکر کو چې لا صلاة د الله پیغمبر فرمایي مون نکیږي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سوچ بخپل مانځ کې سورۃ فاتحه داون للی نو سورۃ فاتحه لوستل دا پکار دی خپل ماشومان په دې باندې دموي دا شان خپل ځاونه په دې باندې دموي په دې کې الله تعالی شفا مچولې ده الله تعالی په دې خبر متصامل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد